عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې حیا د ایمان څخه ده. دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانان ورونو، حیا ډېر ښه صفت دی چې کوم انسان کې حیا وي نو هغه به د ګناهونو نه بچ پاتې کیږي. ځکه علما کرام فرمایي چې حیا خپل خاوند د ګناهونو څخه داسې منع کوي لکه ایمان چې منع کوي. چې سړی ایماندار وي نو هغه د ایمان د ګناهونو نه بندوي. دارنګه چې کوم سړی کې حیا وي نو حیا هغه کس د ګناهونو نه بندوي. او بیا علماو د حیا ګټې بیان کړي دي. نو یو ګټه د حیا دا ده چې حیا د ایمان او د ښې مسلمانۍ له خصلتونو څخه ده. یعنی ایمان چې چا کې حیا چې چا کې وي نو دا د ایمان او د ښې مسلمانۍ نښې دي. او دویمه ګټه دا بیان کړې ده چې حیا او شرم له الله تعالی څخه د ګناهونو د پرېښودو سبب دی. یعنی چې کوم سړي کې حیا او شرم وي نو هغه سړی به د ګناهونو نه بچ پاتې کېږي، هغه سړی به ګناه نه کوي. او چې کوم سړي کې حیا نه وي نو هغه بیا پاره ګناه باندې ورځي. نو د حیا ګټه دغه شوه چې دا د ایمان او د مسلمانۍ نښه ده او د شرم نښه ده. او حیا چې ده او شرم چې دی دا سړی د ګناهونو نه بچ پاتې کوي. لهذا چې په کوم سړي کې حیا وي، په کومه زنانه کې حیا وي هغه به ځان د ګناه نه بچ کوي. کومه زنانه کې چې حیا وي هغه به بې حجابي نه کوي، بې حجابه کور نه بهر نه وځي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.